بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو او معززو ورونو، د عقایدو په ننني درس کې د ایمان اړوند څو مسائلې تر بحث لاندې نیسو. یوه دا چې ایمان زیاتیږي او کمیږي که یا. دوهم دا چې د کوچنیانو او لیونیانو ایمان څنګه دی. په دې اړه به یو لږ خبره وکړو چې هغه ورونه علم ورباندې راولي تر څو په دې مسلو خبر نه دي. محترم ورونو، ایمان چې کله څوک ورباندې مشرف سي، الحمدلله زموږ ټولنه د مسلمانانو ده، ټول مؤمنان دي، په یو ایمانداره ټولنه کې الحمدلله اوسیږو. نو ایمان بیا نه زیاتیږي او نه کمیږي. داسې نه ده چې یو څوک نیک اعمال زیات وکړي ایمان یې زیاتیږي، یا یو څوک نیک اعمال کم وکړي ایمان یې کمیږي. یا په بل عبارت چې څوک ووایي د انبیاء علیهم السلام یا د اولیاء رحمهم الله ایمان زیاتو او د عام خلکو ایمان کم دی، ځکه ایمان نیک اعمال نه دی، ایمان جلا دی او اعمال جلا دی. ایمان به وي خو اعمال به نه وي، اعمال به وي خو ایمان به نه وي. لکه یوه ښځه چې په میاشتنۍ ناروغۍ کې وي، پر دغه مهال لمونځ نه کوي، روژه نه نیسي او عمل یې نسته خو ایمان لري. یا یو مسکین سړی دی چې د زکات ورکولو او حج کولو څخه خلاص دی، سره د دې چې ایمان یې سته، مګر حج یو عمل دی دا نه کوي، زکات یو عمل دی دا نه کوي. که چیرې ایمان د عمل سره یو سي، نو باید د دغه دوو کسانو ایمان لاړ سي، ځکه خو عمل یې نسته. مګر داسې نه ده، ایمان جلا شی دی، عمل جلا شی دی. او کله داسې وي چې ایمان وي، چې ایمان نه وي مګر عمل وي، لکه یو کافر چې خیرات ورکوي. خیرات ورکول په خپل ذات کې یو ښه عمل دی، ښه کار دی. یا دغه کافر یو بل نیک کار وکړي، د ده لپاره خو د ده سره خو ایمان نسته، البته نیک عمل یې وکړي. اوس نه راځو خپل مقصد. کله چې دا خبره واضح سوه چې ایمان او عمل یو د بله سره بیل دي، او دا هم ښکاره سوه چې اعمال د ایمان جز نه دي، ځکه د عقایدو د علم علماو د ډیرو څېړنو وروسته ثابته کړې ده چې ایمان اجزا نه لري، بلکې یو بسیط شی دی. نو په ښکاره ډول باندې دا خبره واضح سوه چې ایمان نه زیاتیږي او نه کمیږي. همدا ډول ویلی سو چې ایمان او کفر سره متقابل دي. که فرضاً ایمان زیادت او کمبود ومني، نو کفر به هم زیادت او کمبود ومني. نو د تحقیق وروسته به فکر ډېر لرې ځینې پاته سي چې داسې کله ده. بله خبره دا ده چې د ایمان زیادت په هغه څه راځي چې ایمان راوړل پر هغه څه باندې واجب وي. ځکه ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي، روایت دی، ان اول ما اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد فلما آمنوا بالله وحده انزل الصلاة ثم الحج ثم الجهاد فازدادوا ایمانا الى ایمانهم. معنا دا
اول هغه شی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته راوړی و د الله جل جلاله یووالی یا توحید و. په شروع کې خلک یوازې په دې مکلف و چې کلمه طیبه ووایي بس. نو کله چې دوی د الله جل جلاله پر یووالي باندې ایمان راوړي، بیا د لمانځه وجوب نازل سو، بیا زکات، بیا حج او بیا د جهاد وجوب نازل سو. نو د دې ایمان زیات سو او دا ایمان یو ځای سو د دې د تیر ایمان سره. د دې حدیث څخه په ښکاره ډول معلومیږي چې ایمان د نوو شیانو په راتګ سره زیاتیږي، او حال دا چې داسې شی په اوس وخت کې موجود نه دی او نه ممکن دی چې نور شیان دې راوړل سي او پر هغه دې بیا ایمان راوړل ضرور سي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا څخه رحلت کړی دی، نورې وحی نه راځي، نور شیان نه راځي چې بیا پر هغو باندې ایمان راوړل سي. نو ایمان نور نسي زیاتېدلی، ځکه الله جل شانه فرمایي اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الله جل شانه فرمایي نن ورځ مې ستاسو لپاره ستاسو دین پوره کړي او پر تاسو مې خپل نعمت پوره کړي او زه ستاسو لپاره از روی دین په اسلام خوښ یم. یعنې دا چې دین کامل سوی دی، ایمان کامل سوی دی. البته ایمان قوت او ضعف قبلیه. که څوک نیک اعمال ډیر کوي نو د هغه ایمان به قوي وي. یا موږ وایو چې د انبیاو علیهم السلام ایمان قوي و، د صحابو ایمان قوي و، د اولیاو رحمهم الله ایمان قوي و، د بدعملو خلکو ایمان ضعیف دی. حاصل دا چې ایمان زیادت او کمبود نه قبلي. څوک داسې نسي ویلی چې د چا ایمان زیات دی د چا د کم دی. البته قوت او ضعف قبلي. یو بله خبره ده چې د ماشومانو ایمان او د کوچنیانو ایمان په دې اړه باندې د علماو ویناوې څه دي. که څه هم په شروع کې مو دا خبره وکړل چې د ماشومانو او د لیونیانو د ایمان اړونده به لږ تحقیق کوو په نن درس کې، خو دا چې هغه موضوع یو لږ تفصیلي ده، اوږده ده، هغه به انشاءالله په راتلونکي درس کې تر بحث لاندې ونیسو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.